درې جملې زده کوو، دوه جملې زه لیکم، یوه جمله تاسو ولیکئ. کله چې موږ وایو څه شوي دي، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو was ist passiert. was ist passiert. په بله طریقه هم وایو was ist los. was ist los. دا طریقه صحیح ده. او یوه بله جمله ده وایي که وایو هیڅ نه دي شوي. دغه جمله یا اصطلاح په الماني ژبه داسې وایي nichts ist passiert. nichts ist passiert. هیڅ نه دي شوي. او کله چې موږ چاته وایو څه باید وکړو، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو خپله په کمنټ کې ولیکئ. لایک، فالو او کمنټونه مهم دي.